سلامونه ملګرو ننګرهار همیشه بهار کوټه چای ته راغلی یم دغلته تاسو ګورئ چې د ملګرو د هیوادوال یو څه بیروبار هم دی د جمعې ورځ ځینې هیوادوال د نورو ولایتونو څخه هم راغلي زه هم راغلی یم چې تاسو ته یو ځانګړې خپرونه او جالبه خپرونه برابره کړم راسره پاتې شئ ویډیو تر اخره وګورئ په پیل کې چینل سبسکرایب او د بیل بټن کېکاږئ راسره راشئ السلام علیکم استاد څنګه یې کارونه څنګه روان دي دا دومره بیروبار علت دا د چای خوند دی که تعویض هم چای کړی ده دا د وطن مینه ده د خلکو موږ سره او الحمدلله موږ شکر دی ښه په وسه کې ودرېږو ټوله چې موږ د ذایقه کوالټي یاده ده ښه د چای تر څنګ نور کوم خواړه دلته تیاروئ موږ سره پراټې دي دیږي او نور څه شی دي شین چې دی نور په پراټو کې موږ څو قسمونه دي څو قسمه دي دغه نمونه یې ملګرو ته واخله که نه لچه پراټه ده چې ساده پراټه تاسو وایئ که نه خاص یو آلو والا پراټه یو انډې والا پراټه او یو چې دی دغه والا املیټ والا پراټه ملګرو تاسو واورېده یو آلو والا پراټه ساده پراټه بولانی چکن والا همدغسې آلو والا دلته پیدا کیږي استاد څومره وخت کېږي دغه کاروبار هم پیل کړی دی کاروبار تقریبا چې د 28 کاله وشو چې کارکوم پنجاب کې ښه څومره وخت کېږي دلته راغلی دا څلور میاشتې به کېږي انشاءالله کله داسې شوي چې دا مشتریان ناراضه شوي در نه یاره موږ دې مننې کړو شوی الحمدلله ټول خلک مینه هماغسې دي یعنې بیروبار ډېر زیات ده که نه داسې شوی چې چاته چای نه رسېدلی او خفه شوی تللی نه الله وخت نه راولي ښه تر ټولو عجیب فرمایش چا در کړی دی چېرته ویلي چې چای خوږ راوړه ما بوره پکې کمه وي ټول یو شی مونږ ته چای کې څومره اوبه ګډوئ اوبه خو کې بالکل هغه څوک وایي چې قسم به وکړي هغه هم پکې نشته اوبه ته خطره نشته دی یعنې خالص دي نور شیدو چای کې نور چای ګډوئ بس نه تورې چای دی ګوړه ده چای د کوم ځای ګوړه ده د کامې ښه د پارسل خدمات لرئ مثلا یو ملګری وایي چې یو ځای کې راته ولېږه داسې خدمات شته ولې نشته هر قسم شته کوم ځایونو ته مو لېږلي دي تر دغه شمترین پلازا ده د خلک نه غواړي یعنې نږدې ساحو ته ولسوالیو ته دې ساحو ته امکانات نشته غواړي موږ هلته به انشاءالله تیاري کولی شو هغې لپاره څو ساعته خدمات لرئ ساعت د شپږو نیولې تر ماخوستن د 9 بجې پورې موږ د شپې یعنې سهار شپږو نه تر 9 بجې د شپې پورې نورو ولایتونو نه خلک درته راځي الحمدلله هر ځای نه کابل نه د ګردې استاد باندې بیروبار ډېر زیات د ملګرو تاسو ګورئ یو څه هیوادوال هم ډېر زیات راغلي دي جمعې ورځ د نورو ولایاتو څخه د نورو ولسوالیو څخه مینوال هیوادوال راغلي تر څو دغه ځای څخه چای نوشجان کې استاد یو جالبه خاطره د ملګرو ته ووایه یو جالبه خاطره دی د ټولو د مینې د موږ ګزاره یې چې الحمدلله د خلکو سره مینه کوي او ډېره مینه موږ ته راکړې ده ملګرو ته که کوم شعر یا ټپه لري هغه مو ووایه او وروستی پیغام دی ووایه وروستی پیغام هیوادوال ته څه شی لري یو پیغام ورکړه چې دغلته راشي څه شی وکړي یو راتګ د هر سړي مونږ ته چې دی شرط دی چې دی چې ذایقه وګوري د خوند وګوري د ځای ښه د ښکلا وګوري ډېره زیاته مننه ملګرو تاسو د استاد دغه پیغام اورېده وایي هغه هیوادوال چې دغه ویډیو ګوري تاسو هم کوشش وکړئ چې دغلته راشئ او له دغه ذایقې څخه خوند واخلئ زه هم څو ځل راغلی یم دغه ذایقه مې خوړلې نو ما سره چې کوم ملګري راځي نو حتما یې دلته یو ځل راولم تاسو هم کوشش وکړئ چې هغه ملګري دوستان در سره دي دغلته یې راوړئ او له دغه چای څخه خوند او نوشجان یې کوي و کنه ورزشکاران خو ماشاءالله د دې هیواد ستوري دي د هیواد ته خدمت کوي همدغه خلک دي چې باجرته دي خبرې کوي دلته هم خلک راځي هغوی چې دا جرأت نه لري تاسو خو ماشاءالله دا ورزشونه هم کړي غټ میدانونه لپاره وویل چې ما دا ټیک ټاک کې چې لږ یا به تاسو دا ویډیو جوړوئ یا بل د لپاره خلک به وایي چې ولا دا لږ نه هغوی ملګرو ته مې دغه پیغام دی چې ورزشکاران همیشه ستاینه وکړي صفت وکړي زما خپل ورور هم چې دا ورزش کوي ماشاءالله همیشه دا ورزشکارانو ته یو پیغام همیشه استادان ورکوي چې تاسو کوشش وکړئ چې هیوادوال ستاسو د لاسه ونه ځورېږي نو دوی ماشاءالله تاسو وګورئ څومره ارام ناست څومره باادبه ناست دي دوی هم هغه ورزشکاران دي چې همیشه خلکو ته خیر رسېدلی همیشه خلکو ته خوشحالیانې په برخه کړي دي نو هغه ځینې ورزشکاران بیا داسې ډېر کم ورزشکاران داسې چې نامکشیانې کوي او په ټولنه کې بیا دغه ورزشکاران دي چې زما تر څنګ ناست دي نو ټولنه ته خدمت کوي خپل ځان ته کار کوي خپل وطن ته کار کوي ښه دا راته ووایئ چې له کومه ځای راغلي هستئ ولا د ننګرهار نه راغلي یو خو د
دویمې ناحیې نه ښه مصروفیت هم خو ویلې ورزشکارانو سره د ورزش تر څنګ نور کوم کارونه کوئ نور هم دا هغه کارونه دي نو بازار او سیستم دغه شیان لکه کوم کارونه دکانداري. ښه دکانداري کوئ شین چای دې خوښېږي که تور چای ولا دواړه خوښېږي خو اوس هم غوښتی تور چای ښه تور چای دې غوښتی دی له ملګرو سره چکر خوند درکوي که یوازې ولا ملګرو سره او چای یوازې څنګه؟ چېرته؟ چای ښه مزهدار چای دی چای ملګرو سره که یوازې نه. زیاتره خلک بیا داسې که نه چې یوازې کښېني دا چای ورته ډېر خوند ورکوي خو هغه چې عشقۍ کې مات شوي هغې ته بیا یوازې خوند ورکوي مونږ خو شکر عاشقان نه یو نو عشقي کړې ده بوردار چای دې خوښېږي که تریخ چای دې خوښېږي ولا بوردار افغانستان کې د کوم ځای ډېر خوښېږي د خپل وطن مې خوښېږي لغمان وطن ښه د لغمان یې ماشاءالله لغمان خلکو فرهنګ څنګه دی لغمان خلک چې دی ډېر باغیرته خلک دي که لږ په اړه معلومات راکړي داسې څه به درته ووایم دام لغمانی ده ښه ټول ملګري لغمان کې ما خپل هم چې دی پانتون لوستی دی یو دغه هغه راځي نو ټول لغمانیان یو ما خپل هم چې دی لغمان کې پانتون لوستی دی ماشاءالله ډېر باغیرته باجرته او میلمه پاله خلک دي دا راته ووایه تر ټولو جالبه خاطره دی په ورزش کې خاطره خو نه لرم جالبه خاطره دی خوږی ترخی نه نشته ده نه په پای کې ملګرو ته یو شعر یا یو ټپه ووایه شعر خو نشم ویلی نه وایم تاسو کې کوم ملګری دغه کې به دغه موسی به ووایي د لغمان هسې لغمان خلک خو ډېر بافرهنګه دي پوهېږم خو خیر لغمان خلک چې دی د فرهنګ سره ډېره مینه لري اکثره شاعران تر نمویونکي دا زیاتره د لغمان خلک یو ځانګړنه دا ده چې ښه غږونه لري مونږ چې دا ټول عمر دلته تېر سوی ده که نه لغمان کې هم نه ده ښه ډېر او ځکه چې اوس هغوی دلته ټول عمر پټو کې ناست وروره ځان سره شعرونه میرونه زده کړي په پای کې ملګرو ته څه پیغام لري دغه د چای په اړه ورزش په اړه پیغام مې دا د بعضو ملګرو ته چې دا بدعملي دا بعضې هلکان نوي نوي ځوانان شوي دي په سرګټ او په دې نسوار او پنجو پنډ په دغې راغلي خواهش دا ده چې د دې په ځای ورزش وکړي یا بل چې تعلیم وکړي دغه نشه او دا سرګټ ملګري دا هېڅ په درد نه او دغه د چای په اړه چای په اړه خو روح الله او حاجي صاحب دي ماشاءالله ښه چای ورکوي او ټول نه هیله کوو چې دلته روح الله دې خواته ښایسته حق قدر عزت ښه هغه خلک دي او چای ته دلته مازدیګري کې راشي ډېره زیاته مننه تاسو ولیده چې ملګري یو خو د لغمان دي او بل چې د ماشاءالله ښه ورزشکاران دي باادبه ورزشکاران دي تاسو هم کوشش وکړئ چې دغسې ورزشکارانو لاسنیوی وکړئ ستاینه یې وکړئ تر شا یې ودرېږئ ډېر کم ورزشکاران زه چې په ننګرهار کې ګورم ډېر بدعملي کوي اما 99% ورزشکاران چې دي ماشاءالله خپل وطن ته کار کوي خپل ځان د فټنس لپاره کار کوي نو تاسو هم کوشش وکړئ چې دغسې ورزشکارانو ستاینه او صفت وکړئ ډېره زیاته مننه کور رمضان ښه وخت انشاءالله تکلیف مې کړی مننه استاده ښې جوړې په خیر وبخئ زحمت مې درکه تاسو چای ته ناست وئ زه راغلم څنګه استئ وعلیکم سلام هر کله راشي الله دې وکړي روغ جوړي ډېره زیاته مننه له کوم ځای څخه راغلي یاستئ دلته چای ته همدې ښار نه راغلي اولې ناحیې نه چای خوند څنګه و ولا دا چای خو کوټه چای ښه چای دی ښه د چای تر څنګ نور کوم شی نه م غوښتي وو دا پراټه دوه قسمه دوی ورکوي یو الو پراټه ده یو دا ساده پراټه ده ښه ډېر ښه استاده شین چای دې خوښېږي که شیدو چای ولا زه خپله د تورې چای والا کمن یم شیدو چای ښه ډېر ښه له ملګرو سره چای خوند درکوي که یوازې ولا بس اکثره ملګري دا راغلي دي دین غیر نه راځو نو اکثره دوستان دي زیاتره ملګري لږ مخکې مې یو چا نه پوښتنه وکړه وایي مینه کې مې ماته خوړلې ده او یوازیتوب کې ورشي خوند راکوي تا ته څنګه ولا مونږ خو مینه نه راکړې ټول عمر بس همدا دوستانو سره ګرځو نو واده دې کړی واده مې کړی ښه ډېر ښه افغانستان کې د کوم ځای ډېر خوښېږي ولا بس ټول افغانستان هم لیدلی غیر د و ولایتونه نو هرات او ننګرهار پکې ښکلي ولایت ډېر ښه د وطن امنیت څنګه دی امنیت په اړه که لږ ملګرو ته وضاحت ورکړي فعلي او نسبي چې دی د نورو امنیتونو الحمدلله افغانستان کې یو څه ارامي او قراري ده نو په دې خاطر خو هر ځای ته ځو او بنډار کوو خوښي څرګندوو ښه ډېر خو استاده دلته چای ته راغلي یو ته هم راغلی او زه هم راغلی یم خپرونې ته د چای خوند څنګه و ذایقه څنګه وه اوله ورځ مو که نورو ورځو کې هم راغلی یاستئ نه دوی ته خو موږ هر وخت راځو ښه ډېر ښه جمعې ورځ ضرور راځو ښه ذایقه لري په پای کې ملګرو ته که کوم شعر یا ټپه ډالۍ کې ولا بس د یو آباد سوکاله افغانستان په هیله الله دې بس همداسې ارامي قراري او امن لري یو شعر یو ټپه نو بس دې کې به ته پاتې راشو ښه ډېر ښه ملګرو ته څه پیغام لري په آخره کې
بس ملګرو ته به همدغه پیام ولرو چې نو اوس ستاسو په خبرو کې مخکې مې یادوري وکړه چون یو نسبي امن دی خوشحالي د ارامي ده بس دوی د تعلیم ته کار وکړي وطن ته دې کار وکړي او ورزش ته دې کار وکړي نو الحمدلله امن دی نو چې چېرته قلم یې کتابچه یې امن یې هلته کار کېږي وطن آبادي ده او یو قسم وطن انشاءالله پرمختګ کړی انشاءالله وطن جوړ ده او خلک باید ویښ شي نو کار وکړي زحمت وباسي ډېره زیاته مننه کوره مدان تکلیفونه مو بخئ چې چیمس کو زه راغلم ستاسو وخت مې ونیو ډېره زیاته مننه کوره مدان مننه خوشحاله اوسئ مننه ملګرو تاسو وینئ چې دغه ملګري ناست یو څه په زحمت نیم کړل شیدو چای او پراټې او بولاني غوښته ده سلام علیکم ستړي مه شئ سلام ستړي مه شئ بخیر قراري ده شکر ده د کوم ځای څخه راغلي یاستئ راغلي خو بټي کوټ نه یو ښه دلته محصلین یو کوم ځای کې محصلین یاستئ الفلا پوهنتون کې محصلین یو شخصي پوهنتون کوم پوهنځي کې یاستئ کمپیوټر ساينس ښه چای دې خوښېږي که شیدو چای دې خوښېږي والله شیدو چای خوښېږي ځکه مې راغوښتی دی له ملګرو سره چکر خوند درکوي که یوازې والله ملګرو سره چکر خوند کوي یوازې به څه وکړو شیدو چای څنګه شیدو چای خو بېل مزه کوي دې وخت کې نه ملګرو سره که یوازې دا زیاتره بیا مینان داسې که نه چې یوازې ته هر شی ورته یوازې خوند کوي نه ملګرو سره هېڅ شی هم نه خوري ملګرو سره خو شیدو چای بېل سور کوي او بوردار چای دې خوښېږي که تریخ چای نه بوردار افغانستان کې د کوم ځای خوښېږي افغانستان کې مې چې خوښېږي غزني تر ټولو جالبه خاطره دی جالبه خاطره دا نه چې نه ووایه جالبه خاطره والله خاطرې خو ډېرې دي خو یو خاطره دا ده چې مینه مې د لاسه ورکړې ده ښه مینه د لاسه ورکړه ته به په یوازیتوب کې ډېر خوشحاله یې دا چای که نه دا ملګري خو اوس مجبوریت ده لاسه به راغلی ورسره خو چې یوازې ځان به ډېر راحته احساسوي خو دا ښه په پای کې ملګرو ته کوم شعر ټپه ترنم او یو شعر ټپه ور ډالې کوم شعر وایي چې خاطر دې پکې خاورې شي خاطره چې خاطر دې پکې خاورې شي خاطره دومره مه کوه خاطر د چا د سترګو واه څومره ښه دغه یو بیت به زه تا ته ډالۍ کوم چې تا مقدسو احساساتو ته بدرنګ وکتل ما ځکه بیا زه لیده زنګ مزاحمت ونه کړه تر څنګ مې دغه بل ملګری همداس دی سلام علیکم ستړي مه شئ وعلیکم السلام ستړي مه شئ په خیر راغلی ملګري ته هم د بټي کوټ نه راغلی کمدي ځای څخه زه د کونړ ولایت څخه یم ښه ډېر ښه چای څنګه و د چای خوند څنګه و ډېر لذتناک ډېر ښه خوندور نورو ورځو کې هم راغلی که نن د اوله ورځ وه راځو چکر ته راځو بعضې وخته بس چای څکو ورسره ښه ته څنګه مینه کې خو به دې ماته نه یې نه الحمدلله بس کیدای شي ورسېږي انشاءالله ښه واده دې نه دی کړی نه واده مې نه او کوژده څنګه کوژدل مې همدا تر اوسه نه ده کړې ښه دلته څه مصروفیت لرئ څه کار کوئ زه دلته چې دی د نرسنګ نه فارغ یم د هسپتال کې پریکټیکل کار کوم ښه ډېر ښه په پای کې راته د ژوند تر ټولو جالبه خاطره دې ووایه جالبې خاطرې خو بلا شی دی مصرف خو بس بعض وختونه تېرېږي چې بس یو جالبه خاطره ووایه تل یو یوروپ ته بس د ترکیې مرزونه کې ونیولو بېرته راغلو بس افغانستان ته بېرته خپل تعلیم ته هم دغه ورکړو ښه بیا خو دې اراده نشته نه انشاءالله ترې دمه نشته خدای نه راضي یو چې هلته کار راته برابر شي انشاءالله ولې نه انشاءالله برابرېږي وطن کې امن راغلی له خیر هر څه به ډېر امن د انشاءالله وخت په تېرېدو سره ډېر څه انشاءالله پای کې ملګرو ته یو ترنم وکړه ترنم به دا وي چې دوه بیتیزه ده ښه لاس تر زنې لاندې کېږده سوچ پې وکړه ناممکنه ده کو بیا د دوران راشي ډېر جالبه ډېره زیاته مننه کوړه مدان ملګرو دغه ملګرو ته مې زحمت ورکړ چای هم څکه خو بیا هم راغلم ډېره زیاته مننه کوړه مدان آباد اوسئ څه خدمت تاسو زه چای ولېږم مننه خوشحاله اوسئ په زحمت وکړئ مننه ډېرو بخۍ ملګرو تاسو چې هم څکه زه راغلم تاسو ته مې مزاحمت درکړ له کوم ځای څخه راغلي یاستئ څه مصروفیت لرئ څنګه هم دغه ځای پیدا کړ چا درته ویلې څومره وخت کېږي بسم الله الرحمن الرحیم اول ته سلام بس دلته خو موږ ډېر وخت نه راځو ښه ډېر ښه او خپله ځانځې نګرهار کې اوسېږو فلحال کاروبار هم دلته دی دوکانداري ده ښه ډېر ښه دا شپږو کاله کېږي چې همدلته راځو ښه ډېر ښه دا راته ووایه چې شین چای هم ډېر خوښېږي که شیدو چای تاسو خو شین چای غوښتی ممکن شین چای هم ډېر خوښ شي خوښه وایي موږ دواړه ده خو بس نن طبیعت د ملګرو نه دوی شي له ملګرو سره چای خوند درکوي که یوازې ملګرو سره څنګه ملګرو سره زیاتره بیا خلک مینه دې کړې څه به درته وایي وایه
بغیر له دې کار نه کېږي. یعنی بدون د مینې نه کېږي. واده سره واده دې کړی که نه؟ ښه مجرد یې. ډېر ښه دا راته ووایه چې بورهدار چای دې خوښېږي او که تریخ چای؟ خپل طبیعت ته ګورو، کله بورې والا شي او کله تریخ. ښه افغانستان کې د کوم ځای ډېر خوښېږي؟ بس ټول افغانستان. بیا هم یو ځای خو به ټول شهر کوم ځای دې په زړه کې ارمان دی چې د افغانستان کوم ګوټ ته په چکر ولاړ سي؟ چکر شمالي ولایت ته. شمالي کوم ولایت ته؟ کوم ولایت ته؟ مزار شریف. ښه ډېر ښه تر ټولو جالبه خاطره دی. جالبه خاطرې خو ملګري ډېرې جالبې خاطرې لري، یو دوه به ووایي. ډېر چې کوم ذهن ته اوس راشي سوچ پې وکړه. خیر دی، خیر ده، تاسو ورته ووایئ. نه یو خاطره به ووایي که خوږی که ترخی پروا نه کوي. دا ترخی هم خو ډېرې دي، خوږې هم ډېرې، خو ذهن ده دا خوږې اکثره وخت ذهن ته نه راځي، دا ترخی بیا ډېر زر انسان سترګو ته ودرېږي که نه. خیر ده، پروا نه کوي ترخی. اروپا چکر خو دې نه دی وهلی چې ډیپورټ شوی به یې؟ تر اوسه نه اراده شته نو په کیدای شي. جالبې خاطرې خو ډېرې دي. یو دوه پکې وایه. یو دوه نه، یو دانه به درته وایي چې یو ملګری و، یو چا سره د مینې لینډ ډېر او ډېر وخت کارونه پکې وتي وو. بل ورته خبره بس کور ته شوې وه. کور ته شوې، کور کې ویلي چې دغسې هغه د خو کور کې ورسره منلې وه، تللې وه، خواستګارې وه. کله چې هلته تللي وو بس کوروالی هم لیدلي وو، خبرې پوښتنې کړی چې مور یې ورته ویلي وو چې دغه لور به دې مونږ دوی ته دغسې راږي یا خوښ هم ده که نه. هغې ورته ویلي چې کوم ځای وایي دا وایي دا خو وایي مونږ نیمګور ده که نه، لور خو وایي نه ده. دا درې څلور کالو کې پرې پوه نه وو چې د هغه یو زوی یم دی. ملګرو د ابراهیم عابد خبره و، یو جلۍ باندې مین وم، وایي 3 کاله کېده وایي جنۍ وایي د ځان هم خبر نه و. نو دا هم کېدای شي همدغسې و. ملګرو ته یو شعر یو ټپه یا ترنم شعرونه ووایه. شعر دی د باقر صاحب دی. زما په شان به ستا له غم نه هم تېرېږي اسمان، چې د شپې ویښ وي او د ورځې ویده کېږي اسمان. هر سړی وایي چې کوټه مې راسسېږي د کور، هېڅ چا ونه ویل چې ولې راسسېږي اسمان. څومره ښه. او که چېرته مړ شلمه نو ځان به په خپل ځان کې ښخ کړم. که چېرته مړ شلمه نو ځان به په خپل ځان کې ښخ کړم. زه ځمکه نه کنم په دې باندې خوږېږي اسمان. واه واه څومره ښه. یو ټپه نه ټپې نه به تېر شو. نه یو ټپه وکړه لنډۍ. خیر ده، پروا نه نه ټپو سره همداسې خاص. زه به دا 2 بیتونه درته ډالۍ کوم چې نه راځې جانانه ښه پوهېږم او بیا هم انتظار وي چې دا ولې وي، بس چې شجره د ښکلو وسپړې ټول د ننګرهار وي چې دا ولې وي. ډېره زیاته مننه کوره مدان چې خپل قیمتي وخت هم راکړ. آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ. مننه، څه خدمت دی. مننه. ملګرو تر څنګ مې چې تاسو ګورئ خیبر نجات، زه راغلی وم چې دغلته یو کلیپ ویډیو جوړه کړم. نو زموږ خوږ ملګری خبر نجات هم دلته راغلی، ده سره به هم خبرې وکړو. نجات صاحب ښه راغلاست، هرکلی درته وایم. جوړې په خیر سلامت اوسئ، الله دې ژوندی لره خیر اوسئ. مننه چې موږ ته مخ راکړی دی او دلته موږ سره یو څو خبرو ته ډېره زیاته مننه. څنګه راغلی دومره بیروبار کې او فکر کومه چای ته منتظر یې؟ ولا له شنبې نه تر پنجشنبې پورې رسمي وختونه او کارونه یې سړی دنیایي وظیفې دي او نور مصروفیتونه دي. نو د جمعې په ورځ موږ شکر وهو د معلم صاحب شهید معلم اولګل مجاهد لوبغاړي ته راځو او دغلته خپل تفریحات کوو او دلته خپل ملګري دوستان ګورو. او پخوا کې دلته کویټي چای ده ډېر ښه، په همدې پارک کې ځان ته جای نیولی ده او کټونه یې غوړولي دي. نو واقعا ډېر ښایسته جای ده او ښایسته محفل، ډېر طبیعي ماحول یې جوړ کړی دی. ډېر خارجیان د دغه ځای په ارمان دي که نه؟ دا راته ووایه دا ملګري به خبر نه وي د ژوند مصروفیت په اړه، څه کار کوي، څه مصروفیت لري؟ وروره اوس زه فلحال یو عربي کمپنۍ سره یم، د دوا شرکت ده. ډېر ښه. او عربي کمپنۍ دا درمل خلکو ته ورکوو. ډېر ښه. نجات صاحب شین چای دې خوښېږي که د شیدو چای دې خوښېږي؟ والا طبعا افغانان دي چې هر چای ستړي هر چای ورته مهم وي که نه، خو اوس لکه دا کویټي کوم شیدو چای چې راغلی نو دې ډېر مینوال زیات شوي دي او شین چای خو هر ځای کې څښل کېږي، خو دا کویټي چای چې دلته یو خاص رول لري او مشهور چای ده. بلکل، ډېره زیاته مننه. له ملګرو سره راغلی که یوازې راغلی؟ او ملګري راغلي هغوی شاته دي، هلته چای ته انتظار دي، موږ هم انتظار یو. واقعا دلته ډېر مشهور چای ده او راغلي چې چای وڅښو. بورهدار چای دې خوښېږي که تریخ چای دې خوښېږي؟
ولا کله خوږ چای څکو کله بیا داسې ګوړې والا څکو. نجات صاحب په افغانستان کې د کوم ځای ډېر خوښېږي چکر ته ولاړ سي هلته؟ لکه ټول ولایتونه د ستایلو دي چې سړی ورشي چکر یې ورکې وایي، خو ننګرهار هغه ځای ده چې داخلیان او خارجیان یې خوښوي. که په داخل کې که په خارج کې دي ډېر زیات مینهوال لري، ځکه یو خوا نه آب و هوا یې صحیح ده، له بل خوا له پکې پښتانه افغانان زیات دي او ډېر د چکر منظرې او چکرو ځای. په دې ورځو کې خو بیروبار بیخي زیات شوی چې د مهاجرین راځي ټول ننګرهار ته راځي که نه؟ تر ټولو جالبه خاطره د ملګرو ته ووایه. جالبه خاطره هم دا ده چې راتلم یو ځای ته، نو دروازه کې راته وایي چې چېرته ځې که نه؟ نو ما ورته ویل دا دروازه خو د معلم اولګل مجاهد د لوبغاړي دروازه ده، همدلته راځم. نو بیا یې ما ته ویلی اسم ګپ لګوه. نو دغه یې جالبه خاطره وه. په پای کې ملګرو ته یو شعر ټپه ټپه او شعر خو لکه خاص راته یاد نه دي، خو صرف دومره وایم که کیسه د زندګۍ درته شروع کړم، که کیسه د زندګۍ درته شروع کړم، هسې نه چې زړه دې وچ وي قاتل زه شم. واه واه، په مخ څلور خالونه کېږده، په تا مین زه په څلور مزه به یم. په وروستیو کې ملګرو ته کوم پیغام لرې چای په اړه؟ پیغام مې دا چې خپل تعلیمونو ته مخه وکړئ، د مور و پلار ډېر عزت او خیال وساتئ او خپل وخت بې ځایه مه تېروئ. کوم حالات چې راغلي دي دا دنیا چې ده د امتحان ځای ده او څه چې د الله خوښه یې هغه ترسره کېږي. انسان صرف یو کار ته اراده کوي، خو چې کوم کار د الله پاک اراده نه کړي هغه کار نه کېږي. خو خپل هڅه او خواري کوئ او نیشې مه کوئ ځوانانو، او همیشه خپلو ملګرو سره په خوږه فضا کې وخت تېر کړئ. او د چای په اړه ملګرو ته څه پیغام ورکړه چې ملګري دلته راسي؟ دوی ډېر کار او زحمت ایستی دی که نه؟ یو څه بیروبار هم ډېر زیات ده، زه فکر کوم دومره بیروبار سره نورو ولایتونو نه خلک هم راغلي دي. ملګرو ته یو پیغام ورکړه. زیاتره مخکې به چې یو خلک کونړ او نورو ولایاتو ته تلل، اوس ننګرهاریانو ته خپله غټ سهولت دلته برابر شوی ده. یو پیغام ورکړه ملګرو ته چې دغه نن د جدي 18 تاریخ ده، هوا ډېره یخه ده، په نورو ولایتونو کې واورې ورېږي، لارې بندېږي، خو په ننګرهار کې داسې هوا جوړه شوې ده چې دغه موږ او اکمل صاحب وګورئ چې په یو جوړه کالو یو په یو واسکټ کې راوتي یو. هوا دومره تاثیرناکه نه ده چې سړی یا مریض کې یا خراب کړي، ډېر یو پسرلي غوندې هوا جوړه شوې ده. نو که په داخل کې څوک دي که په خارج کې دي، نو د دغې ځای نه له نږدې نه ملاقات وکړي او د اکټیویټي چای دی له موږ سره یو ځای وڅکي. نو انشاءالله چې دا خوند به بیا هېڅکله نه هېروئ. ډېره د جمعې ورځ زموږ راغلي یو. مننه. سلامت خوشحاله. ملګرو تر څنګ مې ګورې دوه، یو همت صاحب ده، یو چې دی سرینا. سلامونه ملګرو، تر څنګ مې چې ګورې دوه خواږه ملګري همت صاحب او وطن دوست صاحب. دلته زه راغلی وم، دوی هم راغلي وو شیدو چای لپاره، دوی ته هم ښه راغلاست هرکلی وایم. همت صاحب سلام علیکم. خیر است. اوه غلط. همت صاحب ښه راغلاست درته وایو. په خیر راغلی، خیر اوسې، مننه. ډېره زیاته مننه همت صاحب. زه خو پوهېږم دا ملګري نه پوهېږي څه مصروفیات څه کار لري. ولا اخیلا صرافي کوو، دکانداري لرو. ډېره زیاته مننه. صرافي کوئ. شین چای دې خوښېږي که تور چای دې خوښېږي؟ ولا زما د خوښې چای چې دی شروع چای دی. ښه، له ملګرو سره چکر خوند درکوي که یوازې؟ ولا بغیر له ملګرو نه کېږي. ملګرو سره ملګرو سره د ژوند تر ټولو جالبه خاطره دی. ولا داسې خاص خاطره نشته. خاطرې خو ډېرې داسې خبرې مو ملګرو ته خو داسې خاص نشته. بده خاطره یې؟ نه، بده خو بیخي نشته. په پای کې ملګرو ته یو شعر، یو ټپه، یو ترنم، 4 بیتونه به ووایم. وایي جنګ د هسې بهانه وه، ته په بل سړي ډاډوي. ته به بل سړي ډاډوي. جنګ د هسې بهانه وه، ته په بل سړي ډاډوي. غلط شو. ښه دغسې کیسه وه، ته به بل سړي ډاډوي. او زما ټولې ارزوګانې، زما هره یوه هیله، زما ټولې ارزوګانې، زما هره یوه هیله، یاره تا باندې ډاډه وه، ته په بل سړي ډاډوي. ډېره زیاته مننه همت صاحب. وطن دوست صاحب ستړي مه شئ، ښه راغلاست درته وایم. وطن دوست صاحب څه مصروفیات څه کار؟ مصروفیت خو په ښار کې د سولري شرکت لرم، هملته مصروف یم. چای به هم څکلی، چای څنګه و، ذایقه یې څنګه وه؟ چای خو ماشاءالله په لاسونو برکت شه،
ډېره ښه چای تیارې دلته بوډا پکې ډېره وه کمال کې ډېره بس برابر و ښه برابر و یعنې اول ځلم دی که نورو ورځو کې هم دلته راغلي یاستئ چون راغلي خو ډېر وو خو ټاټه چای ته نن په اول ځل راغلو نن څنګه و دا چای څنګه و د چای تر څنګ نور شی مو غوښته ماشاءالله ډېر خوندور چای و چون موږ روان وخت کم و ښه فقط یو پیاله چای مسکو نور په حرکت و احمد صاحب افغانستان کې د کوم ځای خوښېږي چې چکر ته ولاړ سي دلته د افغانستان ټول ولایتونه د چکر دپاره دي ټول ځانګړې ښکلاوې لري په زړه کې د کوم ځای ارمان ده چې لاړ سي د افغانستان او د افغانستان نورستان ولایت تر ټولو جالبه خاطره ده جالبه خاطره خو داسې خاص نه لرو ترخه خاطره ووایه ترخم الله مې تر اوسه تر اوسه نه ډېر ښه په پای کې یو شعر یوه ټپه په پای کې به یو ټپه ټولو مسافرو ته ډالۍ وي چې ته په پیسو مین یاره ته په پیسو مین یاره لور د نانځکې لوبوي تا یادوي ډېر ښه دا ته چې زه په مخ د ښه شه ما ته ګړۍ په ګړۍ مه وایه چې ځمه وروستی پیغام دغه د چای په اړه دغه ملګري چې دي ډېر زحمت وباسي خواري کوي اکثره هېوادوال دلته راځي نورو ولایتونو ته که ملګرو باندې یو غږ وکړي دغه ځای نوی جوړ شوی دی یو څه د دوی کار به مو شي ټولو ځوانانو نه مې هیله داره چې که چېرته غواړئ چې د شیدو چای وڅښئ او یو ذایقه داره شي څخه خوند واخلئ نو کوټه چای ته راشئ چې په شیرزلو غواړي کې موقعیت لري واقعا چې ډېر یو ښه چای تیاروي ډېره زیاته مننه کور مدان آباد اوسئ ملګرو دا و چې دی د ننګرهار کویټه همیشه بهار چای ځانګړې خپرونه تر بیا چې زه فضل عادي اکمل او زما درانه همکاران ازل جي او عبدالمعیز علیزی ستاسو به درانه چوپړ کې حاضرېږو د یوې بلې خپرونې سره په لویه بخونکي رب مسپاره مر چېرته چې یاست خوشحاله اوسئ سلام علیکم شروع کړي